ام وای خدا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا وای خا د تکلیف ته پاره دا ډېر مجرب دم دی چې کلم تکلیف او ټینشن او پریشانی در تراله نه حاصله وای ټینشن تکلیف پریشانی راشي نه حاصله وای پریشانی ټینشنونه سره خدای پاک ختمای نه بغیر زمون دي څوک نه غواړو نو چا نه بغواړو الله نه بغواړو بل څوک خو یو زمونږ دواګانې دي خفه کېږم زمونږ دواګانې خاصم یو ګردان جوړ کړی دی لاس به اوچت کو بس هېڅ نه خبر نه شو چې منځو کو یا بغیر د مانځه نه چې دعا کو لاس به اوچت کو بس په مخ به راکاږو منډه به و ان الله لا يقبل عن قبل القلب الله غافل دله زړه دوا خدای نه قبلوي آداب دا دی مخکې د الله حمد به الحمدلله رب العالمین بیا به پر رسول الله مبارک درود شریف وي بیا به لاس اوچت کې او ښه په شوق باندې به دعا وغواړئ او داسې دعا به وغواړئ ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه چې ستا یقین چې زما دعا خدای قبلوي نو ښه دعا به وغواړئ وجاړه ورسره او د دعا نه پس بیا درود شریف ووایه او لاس اوچت کا او بیا دې په مخ لاس راکاږه شمائل ترمذی کې حدیث دی کہ کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه چې کله به لاسونه په دعا کې پورته کړل نو اله به ښکته کول چې په مخ به راخکل او په ترمذی کې حدیث دی د دې حدیث بعضې سندونو کې لږ ضعف شته او بعضې مضبوط سندونه هم شته بعضې قوي سندونه هم شته خیر آداب دي په مخ په لاس راکاږي او په الله به یقین ساتي د زړه نه به دعا غواړئ یو لطیفه ده خیر او ته لطیفه ووایم بادشاه وي په لاره باندې روان و نو یو سړی هغه به چغې والي یا الله سترګې یا الله سترګې هغه ته مطلب نو چې ماله خدای سترګې راکړه خو د هغه د یا سترګې وي چې خلک ما ته وګوري چې دی خو په سترګو نابینا دی نو پیسې به راکړي دی د سوال دپاره یو طریقه جوړه کړې وه یا الله سترګې یا الله سترګې یا الله سترګې خلکو چې وکتل لکه سړی خو لوند دی نو پیسې به ورکوي نابینا دی بادشاه په لاره ته وي دا چغې سري وایي دا یو نابینا دی ټولو عمر دلته ناست دی او سوال کوي او بس دا چغه وایي چې یا الله سترګې نو خلک ورته وګوري پیسې ورکړي عمر نه دلته کې ناست وي ښه وایي ما ورنږدې کې لونده څه غواړې وی بادشاه سلامت سترګې غواړم وی خاک څونه مودې نه یاره وی ډېره چغې مې والې خو الله را نه کړې وی زه واپس راځم او که سترګې نه وې درکړې سرمن دې وباسم چغې وی سترګې نشته ولې الله سره سترګې نشته څه وی شته که نه نو سب زه راځم پولیس ته یې ودرېږه پې کښېنه چې دنه لوندو نه ښودې خو ولاړه هو نابینا وی چې خدای داسې په غم وړېدو بجر جانا که تا یو چغه والا خزت نن ملاویږي هسې د قسته لګې جبلي د قسته لګې سم دړه موږ ته ویو خدای ته چغه نه وی چغې کړې وې یا الله سترګې یا الله سترګې یو خدای پاکه مخکې خو مې سوال د پیسو له چغه والا بادشاه سپېره خود سرمن نه وباسي او بادشاه پولیس کې نو چې سړی درنو نه ښودې او بس په سړي باندې دا ټیزونو باران شو چې خدای پاکه داسې په جال وړېدو داسې په غم وړېدو سترګې کم دي چې ماله به خدای راکړي دا خدای الله یو نظام دی چې هله دنیا کې نه ورکړی هغې په عوض کې خدای جنت ورکوي رسول الله مبارک فرمایي که نه من سلبتو کریمته چا نه چې ما سترګې واخېستلې او ده پې صبر وکړو نو زه به دله دې په عوض کې جنت ورکوم والے بادشاہ چې واپس راغی ړوند په سترګو جوړ شو چې بادشاہ واپس راغی ړونده څنګه سترګې وی بادشاہ سلامت سترګې مې جوړې دي وی څنګه جوړې دي دا څو ګوتې دي دا خلکو بادشاہ ته وی دا څه کرتب وکړو جادو که څه نه 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 د مخکې چغه خدای ته نه واله د پیسو لاواز کو اوس چې د سر غم پرې راغی که نه نو دړنې خدای ته چغه وواله نو چې دړنه د خدای ته چغه وویله نو بیا خدای پاک قبلۍ ګورې د بیبي زنیره نه وه د ابوجهل وینځه وه مسلمانه وه د ابوجهل ظالم په کور کې وه هغې کې به ابوجهل به واله بوډۍ وه غریبه وبه یې واله
نو دا وجود به زخمی شو. وی شابه کنه خدای ته اوس وایي چې تعالی خدای پاک دا سمه کی کنه. نو یو ځل او والا نو لاسې ولا مات کړ. نو چې د دشمن په کور کې مې بوډۍ مې او وینځمې نو زر غریبې لوپټه په لاس باندې نه تاو کړ، لاسې ځان له وتړه. زخمی به شول لوپټې نه یا د کمیس نه مې چیرله اوښلله نو په هغې به ځان له زخم وتړه. ډېر ظلم یې پکې. یو ځل یې په لرګي په دا سر وواله نو سترګې ړندې شوې، نظر یې لاړ. چې نظر یې لاړه نو ابوجهل ته خو وایي څه ویې زه خدای ظالمه ړنده دې کړم. نو چې زما وروڼو وینځم وي که نه او په سترګو ړندم شي او دشمن کرمي دا به څه کوي. او په دې کې ولا پیغور هم ورکړه. وایي دا خدای ته وایي چې سترګې دله جوړې کړي، چې دا کوم خدای ته وایي چې دا زما یو خدای دی. نو دا غریب په تپ یا الله ستا لپاره زه زخمی شوم او ما د خپل جامو نه ټوکړې تاو کړې، کټ کړې، پرې مې کړې او مې ترې تاو کړلې. تا ته مې لاس نه دی پورته کړی. به ته زما د حل نه خبرې که نه. یا الله زما به انسانټۍ واړولی شوې، زه ووالی شوم، زما لاس مات شو، ما په ټوکړه ځان له وتړه، خو ما الله تا ته فریاد نه دی کړی. الله نه یې په سر والم دی ظالم او سترګې مې ړندې شوې. نو زه اوس هم تا ته فریاد نه کوم چې تا الله پسې خوشحاله زه پې خوشحاله. الله یو شی دی چې پیغور یې راکړه چې خدای ته دې ووایه چې دلی جوړې کړي. دا پیغور نشم زغملی، دا د نوم پیغور نشم زغملی. نو خدای دو کارو کې یو کا، یا دا سترګې را واپس کا یا رانه سو باسه چې دا پیغور بیا ونرم. نو الله والا واپس سترګې جوړ بار ته راووته نو سترګې جوړې وې. وی څنګه ووایه خدای ته دې که نه چې دلی جوړې کړي. ورته مې ویله جوړې کړې. داسې سوال سره به اسباب هم جمع کې. داسې به نه وی چې کټ کې پروت یو زمیندارانه کې او ته وایې خدای پاکه نو بس چې سمه غلی او بس دا بوجې ډکې نو ته به څه کرې، لاس پې به خوځې. یا خدای پاکه ټوله شپه سوچونه کې او نه پټي لځې او نه کار لځې نه دوکان لځې او بس یاره چې سبا دوکان بس سم برجقي. نو څنګه برجقي؟ ته به خپل کسب کې او خپل اسباب به استعمالې نو برکت به پکې د الله نه غواړي. به بس سوال کوم او لیلة القدر شپه به یو خدای پاکه بس چې سار را پاسم چې دا خاون مې د سرو زرو مولي وي مولې او کله دې پوزه را پرې کوم او کله غوږ را پرې کوم پوزې مو سرو زرو مولي چې نو بیخ دې وزه ستا به پکې سي میړه خو دې لال که نه. دا سوالونه به نه کړي. د ګناه سوی او داسې سوال رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی زید ابن ارقم رضی الله عنه دی که یو دی وخت کې مانه خیر نو وایي چې زه رالمه مدینې منورې ته. په مدینه منوره کې پیغمبر علیه السلام د ګډې چیلې و هغې ته دې راکړمه چې د دې نه پیس کا او ماله مې ږده. وایي ما به د ورځې خپل عبادت کو بیا به ماښام رالمه نو د هغه ګډو چیلو نه به مې پی واغېشتل. نو ما به مسکل مرګرو به مو مسکل او یو جام به مو حضور پاک لام کې خاوده. نو رسول الله مبارک به د شپې لږ لیټ راغی نو هغه جام به اوس کنو کور ته بته چې مونږ ګډو چیلی نه پی واغېشتل مونږ پسکل. نو رسول الله مبارک چې دی نو هغه لیټ شو. نو مونږ وی حضور پاک جوړ نن نه راځي. نو د هغې څه پی مونږ اوسکل چې پی څنګه اوسکل سملاستو د کې نبي علیه السلام راغی. یاره وی مونږ ډېر زیات ملامته شو یا خدای خو مونږ وی ګنې نه راځي د هغې څپی مونږ اوسکل دا به څه کېږي. ځان هم د قصد اوده که حضور پاک مونږ نه پاسولو ډېر زیات حضور پاک کې ډېر رحم و غلی لاړ. یو کټ ویلی سر اوچت که پی پکې ګورې نشته، د بلې نه سر اوچت که پی پکې ګورې نشته، د بلې نه سر اوچت که پی پکې ګورې نشته، ټول لوښي وکتل پی پکې نشته. اوس څه کوي رسول الله مبارک؟ یا الله چې مونږ څوک سیراب کې خدای ته سیراب که پرسونه خپل سوال وکړه. یا الله چې مونږ له څوک پیرا کې تم ولا پی ورکړه. بس صحابي پوه شوم چې دا وکړه وی بړستن مې خو غورځوله او په منډه پاسېدم مې د الله رسوله مونږ وی تاسو نه راځئ ما پې هم څکلي. وایي زه پوه شوم چې پیغمبر دعا وکړه کار وشو. هغه چیلی چې ما له شلې وې هغه یوې له ورلم په غلام مې ولاسو د پیو ډکه شوه پی مې ترې واغېشتل په رسول الله مبارک مې وسکل. داسې سوال پکې. او د موسی علیه السلام یو امتی و د موسی علیه السلام نه راغی وی یو سوال د خدای دپاره زما نه وغواړه چې زما متعلق سبا بله ورځ وروستو څه کېږي چې ما پې خدای د مخکې نه خبری.
چې سار له ما سره څه کېږي، بل اوس څه کېږي، بل اوس څه کېږي. هغه ویل لکه دا نامناسب دي، د دې غیب خبر الله سره دی او دا څیزونه چاته الله نه ښیي. خیر هغه د موسی علیه السلام هغه امتي ډېر زیات په هغه باندې ګران او نیک انسان و. نو موسی علیه السلام الله ته سوال وکړه چې زما دا یو کس سوال کوي چې زما متعلق وروستو څه کېږي چې زه پرې مخکې خبرېږم. ویې ګورې مناسب نه دي، خیر یې پکې نشته. هغه ته موسی علیه السلام وایي چې خیر دې پکې نشته. هغه وایي خیر مې دې پکې، ولې چې ما ته پته ولګي چې دې تجارت کې مې ګټه ده نو کوم به، او چې پته ولګي چې دې کې ګټه نشته نه به کوم. چې ما ته پته ولګي چې دا کار د خیر دی نو کوم به، او دا د بد دی نه به کوم. ما ته خو پکې خیر ښکاري. وایي الله وایي چې خیر دې پکې نشته. وایي بس موسی د خدای پیغمبره ماله سوال وکړه. الله نه سوال وکړه، الله ورته سوال قبول کړ. ورته د شریعت خلاف سوال دی که بالکل ناجایز سوال دی. سوال قبول شو. چې قبول شو نو بل ورته پته ولګېدله چې زما یو اس دی او بل اوس به مري، 2 ورځې پس به مري. پس زر اس بوته منډی ته منډی کې خرڅ کړه، پیسې جیب کې واچولې. راغی موسی علیه السلام ته وی تا خو خیر پکې نشته، خیر ورسېد که نه؟ که ما ته پته نه وې لګېدلې اس به مې مړو. دا خره چې تا دوا وکړه دوا مې قبوله شوه، پته ولګېده راته چې اس مري، بس خرڅ مې که پیسې مې نغدې کړې، اوس که مري د چا به مري. موسی علیه السلام هم حیران شو. ته پته ولګېد چې یو غلام دی هغه به مري. زر یې غلام منډۍ ته بوته میلې ته خرڅ یې کړ او پیسې جیب کې واچې. بیا خوشحاله دی او راغی موسی علیه السلام ته وی تا خو چې خیر پکې نشته که نه؟ دا دویم خیر. راته پته ولګېده چې غلام مې مري، خرڅ مې کړه، پیسې مې نغدې کړې، اوس که مري د چا به مري. چې یو څو ورځې تېرې شوې ورته پته ولګېد چې اوس به ته په خپله مرې. دغه دی چې موسی علیه السلام راغی او جاړي او ځړان ګولا ده. څه جل دی؟ وایي ما ته خو دا پته ولګېد چې زه به مرم یو څو ورځې پس. نو بس ځان ټینګ کړه که نه. دا خدای پاک چې د انسان نه مرګ پټ کړی دی که نه، هو دی کې د خدای لوی حکمت دی. که دا چاته پته وه به مې پلار مري، نو 40 ورځې یو میاشت مخکې به خلکو کره په کور کې جړه انګوله وسو، خلک به یو بل راتله چې بلو دا بابا روان دی. لوی غم به امینه کله وی په هر کې خوشغلې غم به او ډوډۍ به چا کوم ځای خوړه چې هغه ته یې وي چې ته به 3 ورځې پس مرې یا هفته پس به مرې، هغه نه به مخکې چیپړ به ختم به چې خدای پاکه دا څه دی. دا ګوره الله هر شي کې حکمت دی. لاړ موسی علیه السلام ته په ژړا شو چې هله بل ورځ مرمه. خدای ته وګوره الله ته سوال وکړه. موسی علیه السلام الله ته ویل الله کې خیر نشته. وی کله یو انسان څه ګناه وکړي غلطي وکړي نو بیا مصیبت زمونږ پې رحم راشي نو مصیبت په ده رانه ولو په مال یې وله ورغورځو دی بچ کړو. نو ده یو غلطي کړې وه نو هغه مصیبت د ده په سر د پاسه را روان و. نو موږ پې رحم راغی نو هغه مصیبت هم وله په اس ورغورځاو چې دا پرېږده اس به وله مړ کړو لږ بې خفه کړو. دا م وله ډېره ده. نو ده خو اس خرڅ کا مصیبت یې ونه لیده، تکلیف یې ونه لیده. نا مصیبت بیا په دې سر د پاسه راغی. نو بیا پې زموږ رحم راغی. موږ وایي زه دا غلام به وله مړ کړو، په دې به یې لږ ودرده او دا م وله ډېره ده. نو ام وله په غلام ور واچو. نو غلام خو د خرڅ که هغه درد یې مونه لید. اوس بل څه شته دی نه، دا د سر پاتې دی. ورته یې ځان له کفن خمرېدار واله خپې پکې ونغاړه. د ګناه سوال به هم نه که، ښکلی سوال به کوه. داسې نه چې ته غلا له روانې یا خدایا کامیاب مې راولې، یا سودی کاروبار کې د سود او خدایا نو کامیاب مې پکې راولې، یا د بل مسلمان مرګ له روانې او خدایا نو بس کامیاب مې راوله. د ګناه سوال به نه کوې. په نیکو کې د الله نه وغواړئ، ډوډۍ ته وغواړئ، جامه ته وغواړئ، عزت ته وغواړئ، رزق ته وغواړئ، بچي ته وغواړئ. هر څه الله سره شته. ام من شیء الا عندنا خزائنه. الله وی د هر څیز خزانې ما سره شته او الله په دې خوشحالېږي، الله پې خفه کېږي نه. نو د دعا څه دي؟ بهتره خدا ده چې 2 رکعته منځ وکړه، قبلې ته مخ کا او لاس اوچت کا او الحمد شریف او د هغې نه پس درود شریف او بیا په اخلاص دعا وکړه. یقین وساته چې الله راله قبلوي. دا به په الله یقین کې نه به سوال کوې. دا زمونږ دا نه چې دا مونږ مړو له لاړ شو دوا به وکړو، نو بل وایي دوا به وکړو. نو چې 10 کسه دي 10 کسه وایي دوا به وکړو. رښتیا ووایه چې دا تاسو مړو له ځای کومې دواګانې کوئ، زړه نه یې کوئ.
نه کې پلار مړ دی هغه غریب پلار خخی او دی رونیسي یو دوا به وکړو بل به برونیسي یو دوا به وکړو بل دوا یاره مړه تاسو ته پته او ما ته هم پته ده دا په مقبره کې چې د مړو د خاوند ته دعا کوې دا ورته ځان ښایه که د مړي د بخښنې لپاره سوال کوي ځان قسم دوا کم ده مچان شړی ده ځان نه دوا کم ده یو دوا به وکړو بل وایي یو دوا هلکه جنازه دوا نه وسه دا جنازه کې چې دوا وکړه څونه دعا اللهم اغفر لحینا و میتنا خشته دوا شوه ښه مزېداره بس پرېږدې د نیکبخته چې پلار ښخ کړي پرېږدې چې مور ته ښکته شي قبر کې امور ورکوزه کړي پرېږدې چې هغه رور ورښخ کړي والله کې موږ پرېږدو یو دوا به وکړو یو ورور ولا یو رانیولي بل ورور ولا بل رانیولي بل ولا بل رانیولي پلار ولا بل رانیولي ښځه غریب هلته کې بل پردي خلک په قبر کې ورکوځئ او دوا به وکړو مطلب دوا نشته چې ما ووینه زه دې مړي له راغلی یم ادعو ربکم تضرعا وخفیه ښه خدای ته زاري وکړي پټه دعا وکړئ او چې لس کسه لاړ شي مړي له بس یو دې دوا وکړي که نه نور دې بیا مینه ووایي یو دعا وکړه ښه مزېداره ښکلې د حمد درود شریف د زړه د اخلاص نه وایي خدای دا مړی وبخښي ټول دې پیا نه یو م وایي یو دوا به وکړو دوا به وکړو مچان شړي داسې کړي بل وایي یو بله به م وکړو بل وایي یو بله به م وکړو بل وایي یو دوا به بله خدای شته که چا خوله مړقي یو پکې وایي دوا به وکړو انا لله و انا الیه راجعون خوارشه دا دوا ده هغه بل یو دوا به وکړو الله اکبر الله اکبر لا اله الا لکه ساروی لاله تکبیرات تشریق وی یو وی الله دعا به وکړو الله اکبر ولله الحمد وای د نر بچیا څه دی وی فزو اړو لزو او بس نو او چې لاړ شي یو دوا به وکړو چې زی بیا به یو دوا وکړو چاته وکړو دوا دې وکړه خدای دې وبخښه دې ووایي درود شریف دې ورسره ووایي حمد د خدای دې ورسره ووایي لاس هم نه پورته کوې د دعا طریقه دا ده چې لاسونه اوچت کړه داسې یو بل سره پیوس کا او دا ګوتې تندي ته برخامخ کا او دا ورغوي مخ ته مخامخ کا او دا لیچې د زړه ته مخامخ کا ښه مزېداره ښکلې دعا وکړه په عاجزۍ دعا وکړه پټه دعا وکړه یو کس دې دعا وکړي نور دې په امین ووایي الله بیا دعا قبول نه لس کسه تللی دي یو کینې او بل پاسې او دوا به وکړو یو کینې او بل پاسې دوا به وکړو او مړي والا غریب په کرسۍ ستړي چې کله ولاړې کله یو سر لدي کله بل هغه لم بیخ وویسته مړي خو مونږ بس هسې بې سرې خدای بخین جنازه هم زمونږ څه دوا ده جنازې لم چې څوک دي څه لځي دی پرون راغلی دی ما لزه وله ځم او دی نه یې راغلی نه ځم په بدل دی نو او څوک خواړو جنازه نه کوي ځال به چې جنازې له هلکه لیدې هم دي که نه دي او پورې ته یې رومال نیو جنازه نه کوي ډېر جنازه نه کوي څه لږ جنازه خو عبادت دی ځان ورته ښیي ټولې کلي ولس هم جوړ کړی دی غم خادم ته جوړه کړې ده اهم عبادت هم تباه کړی دعا آداب پیژنې 2 رکعاته نفل وکړې لاس به الله ته اوچت کې د خدای حمد درود شریف بیا دعا بیا درود شریف بیا لاس په مخ باندې راکاږه ښه مزېدار آداب یې دا دي قبلې ته مخ کا آداب یې دا دي چې نیکي وکړه د هغې نه پس دعا وغواړه نور هر وخت دعا غوښتی شي په دعا کې څه خبره نشته او یقین به ساتئ چې الله به یې قبلوي او د زړه نه دعا وکړه او وجاړه خدای ته وکړه جاړه نه ځان جلغونې کا رب العالمین ته نو دعا به الله قبلوي نو د دعا نه قیمتي عبادتونه نشته هر وخت الله او د غایب مسلمان غایب لم دعا خدای قبلوي دا مه وایه چې یو زما یو ملګری حج ته ما ته په خپله وایي اوس مړ دی الله دې وبخي خاص ملګری مو وی چې راتلم و یو وی ماله دوا وکړه بل وی ماله دوا وکړه بل وی مال هغه وخت سره 2 لکه وی که 2.5 لکه داخله وه وی 2.5 لکه ما داخل اورې دې خلکو له دواګانې وکړه ورته نو ما ورته یې یو خبره راته وکړم مې چې پیغمبر مبارک فرمایي چې د غایب مسلمان دعا د غایب د تا غله دعا وکړي نو خدای به قبلوي او چې بیت الله لذي نو سنت دادي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تروانو بیت الله له نو رسول الله مبارک لاس اونی و د مدینې نه وسره بار وت ورته سوی رورکې ما په دوا کې ير نه کېږي نو بیت الله له چې زه الته دوام قبليږي یوا بل دا چې پیغمبر د حضرت عمر نه دعا غواړي
لوی سړی د کشر نه غوښتی شي او دریم دا چې د بل نه دعا غوښتی چې ماله دعا وکړه پرې به نه خفه کېږي او د غایب دعا د غایب دپاره خدای پاک قبلی او بله درته ویمه بل چې تاسو خوشحاله شئ چې غایبانه ما د یو مسلمان رور دپاره کومه دعا وغوښتله غلی خدای قبلی اقه به ماله هم خدای قبوله کړي بخل کې زه خو نه کوم بخل زه خو خپلو شاګردانو ته هم کوم نه کوم پکې بخل او خپلو مقتدیانو تاسو هم یادوم او خپل شاګردان هم یادوم ټول مسلمانان هم یادوم ولې چې مسلمان ته خیر ورسېږي څه جلب وشي او تاسو ته هم دا وایم زما بیان چې څوک اورېدل تا نو ځان ته هم دعا کوئ ما جس فقیر هم پکې لګیا ته هم دعا کوئ ښه زه راته کوم ما ته هم دعا کوئ او ټولو مسلمانانو ته دعاګانې کوئ او بل د پلار او مور دعا د بچي دپاره خدای قبلوي پلار او اخلاص دعا وکړي بچي دپاره دا هم خدای پاک قبلوي او د مسلمان غایب دعا هم خدای پاک قبلوي دعا وکړئ چې الله چې موږ څومره دعاګانې کړي دي الله ټولې الله قبوله کړي یا الله چې څومره دعاګانې م کړي ټولې الله قبوله کړي یا الله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم غوښتي دي موږ دپاره یې قبول کړي یا الله چې رسول الله مبارک د کوم څیز نه امن غوښتي دي خدای موږ له امن راکړي یا الله موږ ټول تا ته محتاج یو الله موږ ډېر عاجزان یو الله تا ته هم لاس نیولی دی خدای مال تا سره دی خدای د بچو عزت ته ورکړې خدایه رزق ته ورکړې او ګناه ته زموږ ګناهونه معاف کړه الله زموږ واړه ګناهونه لوی ګناهونه زموږ پټ ګناهونه ښکاره ګناهونه معاف. If you had 120 seconds to speak to humanity,